دوستانو سلام، جوړ په خیر. خاص تاسو وګورئ دا زموږ د یو افغان په واسطه دا طیاره جوړ شوی دی، لیکلی افغان ایر 314 د مارک دی. تاسو وګورئ ډېر په منظم شکل د افغانستان بیرغ دی. زموږ ځوانان ماشاءالله دغه د ورځ تر بلې مخ په پرمختګ روان دي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا د قندهار په ولایت کې موقعیت لري او دا ټاکل شوی دی چې د دې لپاره به یو برنامه ونیول شي چې داسې تاسې له خیره دا منظم طیاره ده او د میدان هوایي له خیره سره په همدغه لنډو ورځو کې خپل پرواز وکړي. 2 کسه پکې ځایږي او د یو افغان ځوان په واسطه جوړ شوی. شاوخوا د 15 لکه 6 لکه افغانۍ ورباندې مصرف راغلی. چرخکي طیاره ده، ډېر منظم. زه به لږ منځ ته ولاړ شم، منځ به یې وګورم چې منځ یې څنګه ده. دغه ګیرونه دي سم منظم. دا تاسو وګورئ دا د افغانستان ویاړ دی، افتخار دی. اوس هم طیاره جوړ کړه، آینده کې به نور شیان جوړو انشاءالله. به وطن به پرمختګ کوي. زه په مخالفینو باندې غږ کوم چې دا طیاره باید حمایت شي او د افغانستان د پرمختګ دپاره دوی یو ځای د افغان حکومت سره کار وکړي. د ځوانانو د تشویق دپاره باید کار وشي. ډېره مننه. کور ودان.